دلته یوه مورکۍ وه چې اوس وفات شوې ده. دا مور دغه ځای خپل ځای و، شخصي زراعتي ځای ګوره چار چاپېره پټین دی، خپل زراعتي ځای و، بیا یې واخیسته مسجد ته یې وقف کړه. السلام علیکم ورحمت الله. تاسو راځئ دغه ځای وګورئ. دا د مسجد د اودسو ځای دی، د مسجد د اودسو ځای ده. تاسو ته زه کوم مسجد اوس درښیم، تاسو باور په الله وکړئ چې په دغه ځای کې خالي پټي و او دا خلک اوسه پورې دغه ساحې ته سره کم نشته دی، خو دی چې کم قهرماني وښودله چې د کم ځای څخه دا مواد دی ټول په شا باندې را انتقال کړي دي. او مسجد بیا وګورئ، دا د استنجاو ځایونه دي او دغه طرف ته مسجد دی. دا وګورئ، دا مسجد دی. دغه مسجد چې ماشاءالله ښه دغه صوفه موفه یې ورته جوړه کړې. دا مسجد هم د قمر بنسټ لخوا الحمدلله دغه کلي ته جوړ شو. دلته چار چاپېره ډېر کورونه دي، خو ټول کورونه تاسو ته معلومېږي د خټو د هغه دي. خل ډېر غریب و، نو چون د عبادت ځای نه درلوده، د جماعت لپاره یې ځای نه درلوده، چې کوم قانوني مراحلو هغه یې طی کړ، عریضه یې وکړه خپل حج او اوقافو ریاست ته، د ولایتي ریاست ته، ولایتي ریاست وزارت ته، وزارت د قمر بنسټ سره په هماهنګۍ باندې الحمدلله دا مسجد جوړ کړ. ورته نن د دې مسجد د افتتاح ورځ وه. دې خوا راسئ، دې خوا ډېر ښایسته ګلالی مسجد دی. د دې مسجد نن افتتاح ورځ وه. د کلیوال ماشاءالله راټول سوي دي او دومره خوشحالي ده، نو طبیعي خبره ده چې خوشحاله به وي. دلته یوه مورکۍ وه چې اوس وفات شوې ده. دا مور دغه ځای خپل ځای و، شخصي زراعتي ځای ګوره چار چاپېره پټین دی، خپل زراعتي ځای و، بیا یې واخیسته مسجد ته یې وقف کړه. نو مسجد لپاره دا ځمکه وقف شوه او الحمدلله مسجد تعمیر پکې جوړ شو. دننه تاسو وینئ مشران راغلي دي او افتتاح مو ورته وکړه، مسجد مو ورته وسپاره. دا اوس هغه جاري صدقه ده چې هر چا پکې برخه اخیستي. تاسو پوهېږئ څومره غټه خبر ده چې یو څوک د ځمکې په سر باندې خلک ډېر ګرځي. الله تعالی ځینې خاص خاص بندګان پکې معرفي کړي تر څو پر هغه سره خپله رابطه او اړیکه تازه کړي او بیا د هغه کاروبار او د هغه په روزګار کې الله ورته برکت واچوي او آخرت کې ورته جنت ورکړي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي که نه چې د الله کور په دنیا کې جوړ کړه او آخرت کې به هغه غیرتي ذات دی سوچنده. نو دلته چې څونه عبادت کېږي، لمونځ کېږي، اجر خو به هغه مور ته ځي. هغه خو جدا موضوع ده. چا چې مالی پکې برخه اخیستي، بدني پکې چا برخه اخیستي، تشویقي بڼه چا درلودله پکې، دا ټول ته پکې اجر شته. که څوک هم غواړي موږ سره په دې سپېڅلي کاروان کې یو ځای اوسي، داخل د افغانستان نه د 650 کوډ داخل ووهئ، 60 افغانۍ نه تاسو کولی شئ تر 50,000 افغانیو پورې موږ سره مرسته وکړي. یو مسجد لپاره راته زنګ ووهئ، یو فرش واخله، مسجد لپاره زنګ ووهئ، لاسپیکر ورته واخله، زنګ راته ووهئ، مثال د مسجد لپاره یو د اوبو څاه ورته جوړه کړي که نه. دا ټول هغه دي چې موږ تاسو کوئ سو برخه پکې واخلو. الله مو خوشحاله لري، جوړ سره خپره کړي. په لورې سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.